داسې معلومې شوه داسې معلومې چې کاروبار یې د لاهور و زه راځه یوړې کمې کمې کور و زه راځه یوړې کمې یا لکه ستا د ریزلټ څه چلو شو د حاجي د پرنسپل زویم پیل شو او ستاسو وشو هغه د ډاکټر زویم پیل شو د خنزیر زوی ستاسو وشو زم پیل شو نو زه داسې د علامه اقبال زویم لکه ووایه راته که نه په کوم ځای درد دی ډاکټر صاحب بیا درته خو زما یو شرط دی څه شرط پیس به راته کمې بیا راته زه ښیم راغورځېدم په ټوله لار مې ټالې وخوړې راغورځېدم په ټوله لار مې ټالې وخوړې د اختر شپه به ما څلور د خو ګولې وخوړې یارېدم خلکو ما ویل لکه طوفان راغی نو وش په مخه ګران راغی وش په مخه ګران راغی سالو کې پټ پټ راشه مالک جان نو او زما یاره دا نوې شال مې واخا دا شو بلک چې ټیم نه بار چینو څنګه بي وای نو په خله دی امین شه په خله دی امین شه دوه کیلاړین مې ولکتلې دوه څوک ویم دته یو جلات خان دی او بل پرمان کسکر یا لکه ولې داسې بېسایي زما هزه روکه شوې ده ښځه خو زما عمره کوي ستا ښځه څنګه وه نرۍ سپینه مړه وه ګلپاڼه ته ګوره داسې وه او ستا هغه مړه زما ښځه په شړه کړو راځه چې ستا ده وګورو نه د ډزې او نه د ډبې هله وش هله وی والدینو ته د ماشومانو په دې خوشحالۍ کې مبارکي ورکوم چې د ماشومانو پلاران په خونه بدو ولې مانه څه چلې یار د پلارانو ماشومان پاس شو दरवाजा खोलो जल्दी। कौन है इतनी रात में? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गया। तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है, नीचे से ही सरका दो। زما د بابا د بیبي او د همزاد یو ویښته مزار کو نو الله په بالله قدران النرس چرګم ژوندی پاتې اولا روډ خالی خان ماما ولې خپه ناستې نو خپه بنیمه ولې په څه د ښځو ته مې تنور ګرمولو مور را باندې راځه راکېښود را باندې ولې په څه یې وولې وی مور د زیمه او تنور ښځې ته ګرمې د بابا د بیبي او د همزاد یو ویښته مزار کو نو الله په